أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر خبر د څرګندېدو وخت ټاکلی دی. ډیر ژر به تاسې په خپله په عاقبت باندې پوه شئ. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. او اے محمد صلی الله علیه وسلم، کله چې ته وګورې چې خلک زمونږ په آیاتونو کې نکتې لټوي یعنې اهانت کوي، نو د هغو له څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي. او که کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو چې څه وخت دا خطا احساس کړي له هغه وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کښېنه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. د هغوی له حساب څخه د هیڅ کوم شي مسؤلیت پر پرهیزګارانو باندې نشته. البته نصیحت کول فریضه ده، ښایي چې هغوی له غلطې لارې راواوړي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هغه خلک پرېږده چې هغوی خپل دین لوبه او ننداره جوړه کړې ده او د دنیا ژوندانه غولولي دي. هو خو د دې قرآن په اورولو نصیحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چیرته کوم څوک د خپلو کړو وړو په ګناه کې اخته نشي او اخته هم په داسې حال کې وي چې له الله نه د هغه د ژغورلو لپاره کوم ملاتړ او مرستندوی او سپارښتکوونکی نه وي. او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصولو غواړي نو هغه به هم ورڅخه قبوله نه کړی شي، ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په نتیجه کې ونیول شي. هغو ته به له حق څخه د خپل انکار په مجازات کې د څښلو خوټېدلې یعنې جوش اوبه او دردناک عذاب ورکړل شي. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم، له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ له الله نه پرته هغه وبلو چې نه موږ ته ګټه رسولی شي نه زیان؟ او کله چې الله موږ ته سمه لاره راښودلې ده نو آیا موږ اوس په خپلو پوندو شاته وڅرخیږو؟ آیا موږ خپل حالت د هغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکی کړی وي او هغه حیران لالهانده ګرځي راګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته نارې وهي چې داسې راشه دا سمه لاره ده؟ وایه په حقیقت کې خو سمه رهبري یوازې د الله رهبري ده او د هغه له خوا موږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د څښتن په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړئ. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. لمونځ قایم کړئ او د هغه له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ، د همغه لوري ته ستاسې ټولو ورتګ دی. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك
يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هماغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي او په کومه ورځ چې هغه وایي چې پاتې را ټول شي په همغه ورځ به هغوی هم داسې شي. د هغه وینا حق ده او په کومه ورځ چې شپېلۍ یعنی سور پوکړی شي په هغه ورځ به پاچاهي د همغه وي. هغه په پټو او ښکارو هر څه پوه دی او د حکمت خاوند او باخبر دی. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. د ابراهیم علیه السلام ماجرا یاد کړه چې کله هغه خپل پلار آزر ته ویلیو آیا ته بوتان په خدای سره نیسي؟ زه خو تا او ستا قوم په ښکاره ګمراهۍ کې وینم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مونږ په دې ډول ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او اسمانونو د سلطنت نظام ورښودلی او د دې لپاره مو ښودلی و چې هغه له باور کوونکو څخه شي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لکه چې کله شپه پرې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولید وی ویل دا زما رب دی او کله چې هغه پرېوته نو وی ویل په پرېوتونکي پورې خو زما زړه تړلی نه دی. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بیا چې کله سپوږمۍ ځلانده تر سترګو شوه نو وی ویل دا دی زما رب او کله چې هغه هم پرېوتله نو وی ویل که زما رب ماته لارښوونه نه وای کړې نو زه به هم له ګمراهانو څخه شوی وای. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بیا چې کله لمر روښانه ولید نو وی ویل دا دی زما رب دا تر ټولو لوی دی او کله چې هغه هم پرېوت نو ابراهیم आवाज وکړ ای قومه زه د هغو ټولو نه بیزار یم چې تاسې هغه له خدای سره شریک کړئ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما خو یو لوري ته په میلان کولو د هغه ذات خواته مخ اړولی دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي او زه هیڅکله له شرک کوونکو څخه نه یم. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.